دا ډېر ژبور نطاق دی، دا ډېر ژبور کارمند دی. دا یو حدیث وله ډاکټر صاحب په خیر راغلاست. مننه کوم عزتمن شي. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یرمل صاحب سلامونه ونکي دي تاسو ته. وعلیکم السلام. شعر استاد ته او د لمر ماښام او د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. الله عز وجل دوی کې چې په خیر اوسېږئ. مننه، خوشحاله اوسئ. مخکې مې شوخي وکړه مال دا ژبور باندې خو خوا څوک نه ډېر حدیث وله نه مفهوم یې بدل شوی دی. دا پخوا په یو بل مفهوم اوس په بل مفهوم دی. بالکل. نو دوستانو نن په خپرونه کې یو ډېره ښایسته موضوع پروډیوسر صاحب انتخاب کړې ده چې ښه پلار د اولادونو په وړاندې مسؤلیت څنګه ادا کولی شي او ښه مسؤلیت ادا کول څنګه وي د پلرونو دپاره. پلرونه خو ټولو په آینده کې کرار هر کشر لویي ځوانېږي، د ځوانۍ دورې څخه وروسته واده کوي، د واده څخه وروسته اولادونه دي او پلار کېږي. نو چې پلار سو د ده مسؤلیتونه به نن استاد محترم راته ووایي چې ښه پلار څنګه خپل مسؤلیتونه د اولادونو په وړاندې د سالمې روزنې د دوی سالمه روزنه څنګه کولی شي او ښه زوی ورڅخه جوړ کړو په آینده کې چې د وطن او د ده په خیر تمام شي. مننه کوم یرمل صاحب محترمه. ډېره درنده او ډېره قوي موضوع ده. صادق ودان صاحب د الله پاک ژوندی لري، دی زورور دی او د په وړاندې بیا زموږ نه چلیږي. یرمل صاحب پر پلار باندې مو الله شاید په همدغه سټیج کې په همدغه لمر ماښام کې لسګونه خپرونې وکړلې. د پلار توصیف، د مور توصیف چې هر څومره وکړل شي بیا هم کم ده. لکه مخکې چې حسیني خو اشاره ورته وکړله که موږ او تاسې ټول عمر هم د مور و پلار خدمت وکړو بیا هم د مور و پلار هغه د 10 دقیقو چې دوی موږ تکلیف ایستلی دی، ژوند خو پرېږده مکمل دا کول نو که 10 دقیقو تکلیف هم نشو ورګرځولی. خو اسلام د عدل دین دی، شریعت د عدل دین دی او دا ټولنه او دغه نظام او دغه زموږ او تاسې د انسانانو ژوند د کې هم تر ډېر بریده پورې بیا عدل او انصاف برقراره ساتلو لپاره ځینې مسؤلیتونه پلار ته ورګرځول شوي دي. ما تیر ځلې په همدغه سټیج کې غالبا 2 هفتې مخکې خپرونه د پلار او د مور پر تعریف او د دوی ستاینه باندې وکړله. هغه په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې چې راووتله یا ما نشر کړه یا تا نشر کړله، بیا ما ته ځینو افراد او اشخاصو د ګیلې په شکل باندې میسجونه وکړل، پیغامونه راولېږل، کومنټونه و. نو بیا ما هوډ وکړو چې راځئ دا ټولنه الله عز وجل په داسې شکل باندې پیدا کړې ده چې دا ټول مسؤلیت یو چا په غاړه باندې نه دی اچولی او دا ټول توصیف او اوصاف د یو چا په غاړه کې نه دی اچولی. دلته عدل او انصاف الله عز وجل په مد نظر نیولی ده. یرمل صاحب څومره چې پلار حقوق لري هماغومره اولاد هم لري. یعنې که چېرته دغه حقوقو ته متوجه شو نسبتا اولاد بیا ډیر وي هغه کوم وظایف چې زه اوس غواړم تشریح کړم ډیر خو نشي کېدلی خو نسبتا فرض مثال لکه چې بنیادي حقوقو درته ښیم لکه یو نوم چې خپل اولاد ته ورکول کېږي او راتلونکي 18 کاله او 1 کاله ورباندې نومول کېږي او ټولنه کې هغه شناخت ورته ګرځېږي لومړنی حق د اولاد پر پلار باندې چې یو سالم نوم ورباندې کېږدي. زه اوس کې مدیر وم، ځینې افراد اشخاصو به راغلل ما د ثبت نام کولو، لیکنو کې یرمل صاحب د ځینو افرادو اشخاصو نومونه داسې وو چې دوی زه پوهېدم چې دا نوم به یې واخیستلو د خپل نوم اخیستلو سره به اوبه شولو چې دا اوس نوم د په ما باندې پلار ایښی دی. یو مثال زه ته په دا اوس کې ځوان ما باندې نوم یې لرګی و. لرګی زه ګڼ شمېر نومونه دي په زموږ ټولنه کې چې هغه پر خپل نوم باندې شرمېږي او ایښی پې چا دی؟ پلار دی او دغه حق د پلار څخه خطا شوی دی او دغه زوز پلارونو ته وایم چې که تاسې پر اولاد باندې حق لرئ خو اولاد هم پر تا باندې حق لري. بیا دا 18 کال او 1 کاله د خپل د نوم د تمسخر له کبله ټولنه کې بیا مسخره کېږي. دویم زموږ او تاسې پر والدینو باندې تعلیم او تربیه فرض ده چې موږ ته راکړي خو هغه څخه مخکې په دویم کټګوري کې نفقه راځي یا رزق راځي یا اوبه یا څښاک یا خوراک یا پوشاک یا پر سر باندې چت چې پلار یې باید خپل اولادونو ته مهیا کړي. یرمل صاحب که ته ښار ته وځې لیدلې به دې وي پر هغه عمر کې چې بچیانو ته باید سهولتونه وي، پر هغه عمر کې چې باید بچیان ګرم بستر کې وي یا په یخ بستر کې وي، په هغه عمر کې چې بچیان باید خوراک ولري، پوشاک ولري، څښاک ولري،
په درس کې اوسي په درس کې اوسي قربان، په درس کې اوسي، مکتب کې اوسي، یا په نرسري کې اوسي، یا ته هغه اندازې پورې چې دا باید کودکستان کې اوسېږي سرکونه ګدایي کوي، د موټر شیشې پاکوي، بوټ پالشي کوي. ورځ نه د شپې پر 1 بجه هم ناست وي قربان ما ولا ولیدل په دغه شریعت الحق باندې ما د شپې 1 بجه هم لیدلې دي. نو دا سره کوم مولعت ده دا به هم بیا سبا وایي چې پلار پر ما باندې حق لري. ځینې به وایي دا یتیمان دي. الله شاید دغه وزارت مالیې مخ ته ما یو ځلې یو ماشوم درلمی که یتیم ده نو ما دغه کړو وایي پلار مې هغه کوڅې سر ته ناست دی وایي خیرات غواړي او مور مې دا بل کوڅې سر ته ناست دی وایي زه دلته کېنولی یم. مور پلار په ژوندانه باندې خپل اولاد ته وایي دا تم ګدایي کوه. دا خو حق نه شولو، دا خو پر بل انسان باندې جبر شولو، ظلم شولو، دغه د دې کسب کار یې سو دګر کسب کار شولو. تا محتاج، تا احتیاج او تا په ټولنه کې یو بل داسې فرد زیات کړلو چې هغه ټولنې ته خطر ده، د بل د وژو بار دی کوي بار دی. همیشه د همدې لپاره وایي که نه چې دا د نفوس د زیاتولو څخه مخکې یو دقه فکر وکړه. روزي الله پاک ورکړي، است وي نیست وي، سړی وي توده وي، خو سببونه هم بیا فرق کوي سره. دریم د پلار زوی پر پلار باندې حق د تعلیم ورکړي، تحصیل ورکړي، تربیه ورکړي. تربیه کې بیا تر ټولو مهم شرعي احکام دي د الله عز وجل په حق حقوقو پوهول د اولاد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر حق حقوق باندې پوهول د اولاد. بیا به یو تصویر د خپل ټولنې اول ستا مخکې د ټولنې دغه تلویزیون د لیدونکو اورېدونکو په وړاندې کېدم څومره پلارونو خپل اولاد ته تربیه ورکړې ده. ارمل صاحب زمونږ اولاد ته لومړنۍ تربیه هم دا وي چې کاکا ته کنځا وکړه، ته ما ته کنځا وکړه. دی په خوشحال کېږي د زوی پر خبرو لا ښکنځلې زده کړي. قربان معجزه کې ناست وي دا زوی مې په خبرو راغلی دی ورکه کاکا ته کنځا وکړه، ماما ته کنځا وکړه، دغه واخله به ما دې پې ووهه. ما او زوی مې بکسونه یاد کړي، ماما ووهه سکونه باندې ماما ووهه. هغه بچی چې باید مکتب ته په هغه سن کې لاړ شي ما مستري سره شاګرد کړلو په څه باندې چې زوی ته لاړ شه ما ته پیسې راوګټه. هغه زوی چې باید مکتب کې تعلیم او تحصیل حاصل کړی وی هغه ما په هغه سن کې شاګرد کړی او دکاندار سره چې هفتې کې 100 روپۍ ورکړي هغه ما ته راوړي. اوکې مکتب ته راځي 15 کاله چې سي 14 کاله چې دی په اول سیم کې کښېني اول څه ځینو ځایونو کې بالکل. سوال دلته دا دی چې دغه فرض چې د پلار باندې دا هم ډیرو افراد اشخاصو نه ترسره کړی د یو 2 روپو ګټلو 3 روپو ګټلو په باره کې دوی د خپل زامن په 10 سال کې شاګردان کړي وو یا کوي یې چې هغه د دوی د خوب، د مینې، د محبت، د استراحت وخت. ډېره مننه ډېره مننه. په لنډ کې به درته وایي چې اولادونه لکه کښت چې ته کرې وو د هغه ثمر وروسته ته وینې که دې ښه وروزل که دې بد وروزل. نو راځو د خپل مالي ملاتړ کوونکي څخه هم مننه کوو د هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښایست او بشپړه وړتیاو ته ورسېږي. دوستانو هوا ګرمه ده په یخچالونو کې ښه یخ وساتئ او بیا وخورئ او زه به مو څه خوند ځینځې واخلم. ډاکټر صاحب او استاد محترم به راته ګوري او زه به درته ګورم. زما هم پر تا باندې حق پاتې شو. دا دې ما زړه در اوبه اوبه کوم چې زه څونه په خوند شمه. نوشه جان زموږ د قنداریانو خبره وایي چې د مور شیدې د شه داسې په و نوشه جان نوشه جان دارو د شه. نو استاده تا ته بیا شیر احمد خاصه غذا خاصه غذا تیاره کړې ده. ډېره مننه شیر احمد جانه. یو لنډه دمه به واخلو بیا دمه خو به واخله. زه یو پوښتنه لرم. یوه پوښتنه 2-3 وکړه دمه خو